جنوبي افریقا د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په تمریني لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دا لوبه د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 18 په ابوظبي کې ترسره شوه. جنوبي افریقا افغانستان ته د 146 منډو هدف ورکړ چې افغانستان پوره نشو کړی. په افغان توپ اچونه کې مجيب الرحمن د جنوبي افریقا 3 لوبغاړي وسوځول. کپټان محمد نبی او نوین الحق بیا یو مخالف لوبغاړی وسوځاوه. افغانستان د جنوبي افریقا د 146 منډو په تعقیب پسې 114 منډې وکړي او لوبه یې وبایلله. په افغان منډه جوړونکو کې تر ټولو ډېرې 14 منډې کپټان محمد نبی سخیل وکړي. دا یوه تمریني لوبه وه چې نتیجه یې د لوبډلو په رسمي موقفونو کې کوم اغیز نه لري. د افغانستان بله تمریني لوبه د چهارشنبې په ورځ د ویسټ انډیز په مقابل کې ده. په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د نړیوال جام سیالۍ تېره ورځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شوي چې ټولې به پکې 14 لوبډلې ولوبېږي.